نو هغه داسې کوي کنه چې د کلاینټس لپاره کار کوي، نو هغه په دغه چې دی په یو دغه کې یو ډیوایس کې اکثر خلک څه کوي، درې څلور اکاونټونه چې دي هغه اکسس کوي. نو دا پالیسی چې ده کنه احسان الله رود دا هغه ټایم کې د ټیک ټاک شاپ د طرفه لاګو شوی نه وخه. اوس ماته دا 2 ورځې مخکې دوه ورځې مخکې ماته ایمیل لاله چې ګوره ټیک ټاک شاپ چې دی ګوره دا بالکل نه خوښوي، نه الاو کوي چې په یو ډیوایس کې دی، په یو لپټاپ کې دی دوه مین اکاونټونه چې دی هغه د لاګین وي. که داسې ته وکړي نو ستا دغه چې دی اکاونټ به ریسک ته ځي او اکاونټ به بیا ټرمینیټ کیږي، ختمیږي به. صحیح شو، وایلیشن به راځي. بل دا دی کنه اوایډ counterfeit products. counterfeit هغه پروډکټ ته وایي کنه do not sell counterfeit replica product هم ورته وایي، کاپي پروډکټ هم ورته وایي او فیک پروډکټ هم ورته وایي. کله هم چې دی فیک پروډکټ چې دی هغه به ته کله هم نه خرڅې ښه. اکثر چې دی په دغه کې زیری چاینیز چاینا کې خلک راسي کوي لکه ټیشو، ما خپل هم په کاپي پروډکټ باندې کار کړی په والمارټ باندې. هغه داسې چې مختلف پروډکټس دي، ته به وګوري یو پروډکټ ډیر زیات خرڅیږي نو خلک راسي کوي په چاینا نه سورس کې، هلته یې وګوري هلته چې کسان ناست مینوفیکچرر هغه ته وایي ماته به د دې پروډکټ کاپي به ماته جوړه کی، 2 نمبر پروډکټ به ماته جوړ کینو هغه لیست کې په دې باندې سټیم پورې سیل راځي. خو بیا راسي کی کنه چې دا آی پی کمپلین ورته وي ته وګوره دغه چې تا باندې آی پی کمپلین کی چیرې دا پروډکټ چې دا سیل لري خرڅي او دته خو ما پرمیشن نه دی ورکړی، دا چې مطلب دته ما پرمیشن نه دی ورکړی او زما پروډکټ چې دا خرڅي. نو بیا به داسې وکړي چې ټیک ټاک شاپ ستانه بیا دغه غواړي اتورایزیشن لیټر ورته وایي کنه، اوستانه غواړي چې تر دې دغه چې دی سور د وي د دې برانډ پروډکټ خو ته خرڅې او آیا تاسو سره د دې پرمیشن لیټر شته کنه، ته ما ته هغه وښایې نو تاسو سره خو به هغه الریډي نه وي، نو بس اکاونټ چې دی هغه به ټرمینیټ شي. نو کله به هم 2 نمبر پروډکټ چې دی هغه به موږ نه خرڅو په دغه باندې. اوس چې دا خبره زه تاسو ځکه کوم چې دا عام خبرې دي. امازون چې دی امازون په دې باندې په یو ای کې به ښکلی کار کېدو چې کله دا خلک ورغلل او 2 نمبر پروډکټ خرڅول به شروع کړل، لاړو هغه هر څه چې دی هغه ختم شو. اوس چې دا ټیک ټاک شاپ ټرند کې دی خلک راسي کوي راشه بری پروډکټ باندې سیل زیات دی د دې برانډ چاینا کې به کاپی د دې جوړ کو 2 نمبر پروډکټ به جوړ کو کاونټر فیټ پروډکټ یا مطلب ریپلیکا مرته وي کنه فیک پروډکټ به جوړ کو او خرڅو به. خو دا یو قانوني جرم دی که ته الته موجودي د چا ډیټیل دی یوز کړل که مطلب ډیر کیس سره اوپن کو یقین که ته په جیل تم تلی شي په دې باندې. ټیک شو، که جیل ته بلاړم نشي اکاونټ چې هغه خو نه 100% چې هغه ریسک کې اکاونټ به ختمي. نو د 2 نمبر پروډکټ نو موږ ځان دا دی کنه brand authorization required. If you are selling products from brand you must have proper authorization. Keep the brand authorization letter or reseller authorization documents available. TikTok may request these documents during verification or compliance reviews. ګوره دا ما خبره ده چې ته کله برانډ سره کار کوي کنه دې کې داسې وي ما خو درته ویل چې په سٹارټ کې موږ به کوشش کوو په ټیک ټاک شاپ باندې موږ وایډ لیبل کوو خپل برانډ به لانچ کوو یا په پرایویټ لیبل کوو. خو که فار ایگزامپل ته داسې کې کنه ته ریسیلري مطلب د یو هول سیل پکې ته د یو برانډ پروډکټ سیل کې یو مشهور برانډ دی یا ته یو ډیسټریبیوټر سره کار کوي نو ته بیا داسې کې چې هغه نه به اتورایزیشن لیټر به تیرالي ته هغه ته وی چې زه خو تاسو سره کار کوم خو ته به ماته څه کې ماته ته پرمیشن لیټر یا اتورایزیشن لیټر دا به ماته راکې پوه شوې. دا به تانه اکثر چې دی کنه ته به خسته سیل به را رواني پروډکټ به خرڅيږي اچانک एकदम بتا ته دغه و چې ته ماته اتورایزیشن لیټر راکا آیا ته خو دا پروډکټ کاپی پروډکټ خو نه خرڅې یا تاسو سره چې کوم برانډ پروډکټ ته خرڅې تاسو سره دغه پرمیشن لیټر شته کنه هغه ته د پرمیشن درکړې دی کنه نو ته کوشش کوه چې کله ته کار کې چې د هر څه ستا خیالي که ته مطلب یو برانډ سره کار کې یا د هغه یو سپلایر هغه سره کار کې ډیسټریبیوټر سره نو ته به هغه نه سکه اتورایزیشن لیټر به ترالي کله ته درکو خو خبره ده کار وسره وک برانډ سره او که ته چیرته اتورایزیشن لیټر نه درکو نو بیا به کلم دې سره کار نه کی. کوشش کوه چې کله دی مطلب خپل انوینټری د سر نه وتا یو برانډ سره کار کو کنه د یو برانډ پروډکټ د خرڅول لکه مطلب کولګیټ یو برانډ دی نو ته کوشش کوه کنه چې کولګیټ سره ډایرکټ کانټیکټ وکړه ورته چې راز تاسو سره کار کول نو دا غټ برانډ چې او ته بیا وی دا ته اتورایزیشن لیټر هم درکې
او که فرض کا بیا داسې وي کنه ډیسټریبیوټر دی ته وایي چې یاره کوم برانډ چې دی تا به امازون باندې ویلي هغه کې دغه د دې به درته پته وي که نه وي نو ډیسټریبیوټر داسې وي چې هغه د برانډ نه انوینټري اخلي او هغه ریسیل کوي د برانډ انوینټري چې دی هغه ریسیل کوي دې ته وایي ډیسټریبیوټر نو چې کله ته یو ډیسټریبیوټر نه د برانډ پروډکټ اخلي فار ایگزامپل د کولګیټ پروډکټ دی سره نو ته بیا هغه ته دا وایي کنه چې ته آیا ته دغه چې کنه ته د کولګیټ برانډ چې کوم دی د دې ته اتورایز ډیسټریبیوټر یې هغه ته وایي چې او زه یم که او خو ټیک ده که مطلب هغه ته وایي چې زه یم بیا به تراسي وکړي کنه بیا هم ته دې سره مطلب کار باندې کې ته به داسې کې دا به کنفرم کې ته به ډایرکټ دغه سره کال به ورته وکړي کولګیټ ته به کال وکړي چې یاره زه یو ډیسټریبیوټر سره کار کوم آیا دا ستا چې دی اتورایز ډیسټریبیوټر دی که هغه درته ویل چې ټیک ده او کار ورسره وکړه او که نو بیا به دې سره کله هم کار نه کوي ځکه داسې یو ټایم راتللی شي چې مطلب ټیک ټاک شاپ بستانه لازما اتورایزیشن لیټر غواړي د برانډ نو که تا سره اتورایزیشن لیټر نه وي نو ستا اکاونټ چې دی هغه به ټرمینیټ کیږي ٹھیک شو دا خبرې چې دي دا لازما دا په ذهن کې کېنوي صحیح شو اتورایزیشن لیټر دی ته یا پرمیشن لیټر یا اتورایزیشن لیټر ها بل دا دی که نه پوره ټیک ټاک شاپ کې چې دی مونږ گروث سټریټجي احسان الله ورور دا داسې خبرې دي که نه که دا خبرې تا په ذهن کې کېنولي او د دې خبرو تا ته پته وه نو زه به درته داسې ویم چې ان شاء الله 2 میاشتې بعد مطلب دغه کورس ختمېدل یا یو میاشت مطلب داسې پریکټس کول که نه نو ته به مطلب ښه صحیح ایکسپرټ ان شاء الله تا ته به هیڅ قسم څه مسله نه راځي همدغه خبرې په ټیک ټاک شاپ کې دغه خبرې چې ستا ذهن کې وي د دې خبرو خیال تا وساتو ان شاء الله ستا ګروث به کېږي پالیسي دې ریډ کړه پالیسي خو تا ته پته ولګېده بله خبره پکې دا ده ټیک ټاک شاپ ګروث سټریټجي مطلب موږ به ټیک ټاک شاپ باندې ګروث څنګه کوو یو دا دی که نه ما تا ته ویل چې په دې کې وي پوسټ کنسسټنټلی که نه دې کې موږ داسې کوو چې دې کې وي شوبیبل ویډیوز یا اپشن اوس زه تا ته دغه کوم که نه اورویو پې در کوم په دغه باندې د ټیک ټاک شاپ چې کوم سیلر سنټر دی هغې باندې اورویو در کوم هغه انشاءالله تا ته پته ولګي او په دې کې که چېرته ته ګروث کوې نو ته به کوشش کوې چې په دې باندې شوبیبل ویډیوز لکه څنګه چې زموږ د ټیک ټاک اکاونټ په هغې باندې موږ شارټ ویډیوز اپلوډ کوو په دغه رنګ په دې کې یو دغه وي که نه په ټیک ټاک کې ټیک ټاک سیلر سنټر کې تا به سره خپل د ټیک ټاک اکاونټ لینک کړی وي همدغه ټیک ټاک مونږ چې په کوم باندې ریلز کوو ټیک شو دا به یې ورسره لینک کړی وي هلته تا ته په دغه کې اوس به درته وښیم مخکې انشاءالله دغه شي که نه سیلر سنټر درته بیا کولاوم نو په هغې کې یو اپشن وي شوبیبل ویډیوز ته چې په هغې باندې کلیک وکړې ستا پروډکټ چې دی هغې ریلیټډ په هغې باندې اټومیټک چې دی د اے آی ویډیو په هغې باندې جوړه شي هغه ته په ورځ کې مطلب داسې ووایي چې 100 ویډیوګانې اپلوډ کولی شي نو چې څومره زیات ویډیوګانې ته اپلوډ کولی کلیک به کې او اټومیټک ویډیو به جوړېږي کلیک به کې اټومیټک ویډیو به جوړېږي چې څومره تا دا پوسټ کولې ډیلی دی اپلوډ کولې نو تا ته به ښه سیل راځي تا ته به د هغې ښه ریزلټ ملوي پروډکټ باندې به ریچ راځي او تا ته مطلب څه ورته وایي ریزلټ به تا ته ډېر زبردست ملوي بل دی کریټ های کوالټي کنټینټ ګوره یو دی کې دا خبره که نه کوشش کول دا وي زه خپله جوړوم ویډیوګانې زه په اے آی باندې نه جوړوم ما ته خپله دا پته ولګېده ما به ډیلي 13 ویډیوګانې اپلوډ کړي مطلب 100 ویډیوګانې به مې اپلوډ کړي خو په هغې باندې به ویوز ما ته ډېر زیات کم راتلل د اے آی بیا ما داسې کول چې یاره خپل پروډکټ خو ما سره دلته وي لکه تاسو ته ما ویلي چې زعفران به ته ځان سره هلته وساتې او یو گزاره حال موبایل ځان ته پیدا کړه داسې کښېنه او شارټ ویډیو جوړوه بس مطلب هماغه پروډکټ چې دی هغه خبرې هم پکې مه کوه ضروري نه لګي چې ته انګلیش کې خبرې وکړې هغه پروډکټ چې دی هغه ورکې شو کوه ښکلې طریقې سره چې ویډیو دې څومره صحیح وه ښه کوالټي وه تا ته به ښه ریزلټ میلاویږي لکه مطلب مې دا دی چې د اے آی ویډیو نه زه ریکمنډ کوم چې کوم خپله ریل ویډیو جوړه کړي صحیح ویډیو جوړه کړي په هغې به تا ته ښه ریزلټ میلاویږي ما سره چې خپل کوم پروډکټ دی زه ډیلی چې دی مطلب داسې ویډیوز جوړوم په هغې باندې اپلوډ کوم الحمدلله د هغې نه ماته دومره زبردست ریزلټ میلاوي چې ډېر ښه اول به ما ډیلی چې د اے آی به مې 13 ویډیو به مې اپلوډ کړي 100 ویډیوګانې به مې اپلوډ کړي اوس زه ډیلی یو ویډیو اپلوډ کوم د هغې نه ماته ښه ریزلټ میلاوي دا خبرې چې دي دا به ته ځان سره ذهن کې کښېني ډیلی اپلوډ کوه کو ټایم در سره کوشش کوه چې خپله ویډیو جوړوه دغه شوبیبل ویډیوز چې دي که نه هغې کې ته خپله ویډیو اپلوډ کوه مطلب اے آی ویډیو چې دي هغه مه اپلوډ کوه
بل خبره پکې دا ده کنه، د ټول نه ضروري خبره دا هم ده چې ورک وذ افیلیټ اینڈ کریټرز. مونږ به کوشش کوو کنه چې څومره زیات کار مونږ افیلیټ سره کولی شو. افیلیټ داسې وي په دې کې تاته یو آپشن درکوي افیلیټ کنه په ټیک ټاک شاپ کې ته خپل ویډیوز هم اپلوډ کولی شي. بل پکې داسې کسان ناس وي چې هغه کریټرز وي، د هغوی ډیر زیات فالوورز وي او هغوی صرف د دې لپاره ناس وي چې هغوی پروموشن کوي، چې کوم پروډکټ وي هغه پروموټ کوي. صحیح شو؟ ایز افیلیټ کار کوي، ایز انفلوئنسر کنه. نو کوشش کوه چې دوی ته سیمپل ورکړي. لکه مطلب ته زعفران شو یا هر یو دغه شوګر ته ما مخکې ویلو چې کوشش کوه چې اول تا ته ښه سورسینګ پرایس میلاو شي. بل ته داسې وکړه چې یاره داسې پروډکټ چې د هغې پرایس کم وي. لکه اوس چې ته زعفران د دې ځینې والي تا ته مثال په $1 مولوي هلته شیپینګ به دغه شو شیپینګ پرې رالې او تا هلته ولېږي، نو خیر دی ته داسې وکړه که نه دام چې دی انویسټمنټ دی. ته داسې ووایه چې یاره زه به 100 انفلوئنسر ته سیمپل ورکوم، نو $100 شو مثال. دغه شل دغه چې دا انفلوئنسر ته ورکو یو ویډیو پکې وایرل شو په ټیک ټاک باندې ښه زبردست ویوز راځي کنه ویډیو باندې یو ویډیو دې پکې وایرل شو یقینو کته بل هغه نه ډیره ښه جیم وی ډیر ښه سیل بل هغه نه ته جنریټ کی. انفلوئنسر چې کار کوي کوشش کوو چې څومره سیمپل ورکول شي انفلوئنسر ته هغه ته ورکړي. بل له اپټیمایز پروډکټ لیسټینګ بل خبره پکې دا ده مونږ چې کله لیسټینګ کوو اپټیمایزینګ لیسټینګ اپټیمایزیشن دا ډیر زیات ضروری دی. ته چې کوم پکچر جوړه ان شاء الله اب هم درته زه وښیم چې پکچر به موږ څنګه جوړو ان شاء الله ډیر ښه طریقه به درته وښیم ان شاء الله. ستا پکچر چې کوم اپټیمایزیشن دی لیسټینګ اپټیمایزیشن درته زه بیا ښیم او کوشش کوه چې کوم لیسټینګ دی ټایټل شو ډسکرپشن شو ایمیجز شو دغه کنه ټیک ټاک دا پروډکټ چې هغه ښکلی وي لیسټینګ دې ښکلی وي چې کوم دغه راځي کنه بایر راځي کوم عادي ته مجبوریږي چې رستا پروډکټ باندې کلیک وکړي او هغه پرچیز کړي هغه بای کړي. ٹھیک شو؟ د دې سيزونو مطلب ډیر زیات خیال ساتي. بل چوز ویننګ پروډکټس دا خو معلومه خبره چې ته به کوشش کوې چې داسې پروډکټ تا ته ما کرایټیریا ښودلې وه دې کې دومره خاص کرایټیریا هم نه خو یو څو خبرې چې هغه ستا ذهن کې داسې پروډکټ چې هغه ویننګ پروډکټ وي. د ویننګ پروډکټ کې ضروري خبره ګوډمبۍ دا درته زه بار بار کوم چې تا ته ښه سورسینګ پرایس میلاو شي. صحیح شو؟ سورسینګ پرایس چې تا ته میلاو شي. بل رن پروموشن رن پروموشن دې کې مختلف دغه دي لکه مطلب ایډ وغیرہ جی ایم وی میکس ایډ ورته وایي زبردست ریزلټ به میلاوي هغې باندې کوشش وکړه چې ایډ پې وچلې لکه مطلب ډیلی تا دغه وچلول که نه مطلب داسې پروډکټ پورې چې هر څنګه پروډکټ څه بجټ وکړه که نه چې مطلب دغه ښه وي پروډکټ تا ته په ښه پرایس باندې میلاو شوی نو په دې سیزونو بیا ستا پروا نه وي په دې باندې ایډ وچلوه. ټیک ټاک شاپ کې دننه وي جی ایم وی میکس ایډ ورته وایي کوشش کوه داسې میاشت کې یو ځل لازما دې ته یو ځل یې رن کوه یو دوه درې ورځې چلوه نو په دې باندې ډیر زبردست دغه میلاویږي ډیر زبردست ریزلټ میلاویږي جی ایم وی میکس ایډ. بل کلیکټ پوزیټیو ریویوز دا ټول نه ضروري خبره پکې دا هم ده کوشش کوه چې پوزیټیو ریویوز چې دي هغه ته کلیکټ کړي. اوس پوزیټیو ریویوز به موږ ته څنګه راځي چې کله کسټمر ستا د پروډکټ نه مطمئن او ستا د پروډکټ کوالټي ښه وه تا په ټایم باندې ډیلیور کوو ټیک شو او پرایس دې ښه نو تا ته به کسټمر چې دی هغه به تا ته پوزیټیو ریویوز درکړي. پوزیټیو ریویوز چې دی هغې سره به ستا د شاپ هیل چې دی هغه به ښه کېږي. بل چې دی کسټمر چې دی د هغوی ټرست به بیلډ کېږي. بل چې نور کسان چې راځي ستا شاپ ته رادننه کېږي انټر کېږي هغوی به ګوري چې ستا شاپ باندې خو پوزیټیو ریویوز دي ټول کسټمر چې دي هغه د دې نه مطمئن دي چې او یاره دا دغه چې دی که نه ستا د پروډکټ نه مطمئن دي نو هغوی هم بیا څه به کوي د هغې بیس باندې به ستا پروډکټ چې دی هغه بای کوي. نو کوشش به کوي چې کسټمر ریویوز چې دي هغه ته ګین کړي کلیکټ کړي او د هغې دا طریقه ده چې ته کوشش کوه چې ته ستا د پروډکټ کوالټي ښه وي. بل دا ده چې یاره ته لیسټینګ کې مطلب کوم پروډکټ دی په ایمیج کې لګولی کوم ډسکرپشن یې ستا چې د هغې مطابق کسټمر ته پروډکټ هم میلاویږي. داسې نه چې یاره ایمیج تا یو لګولی وي ډسکرپشن ستا یو وي ټایټل ستا بل وي او کسټمر ته بدل پروډکټ لاړ شي. دې سیزونو ته به ته خیال کړي چې کله دا سیزونه ستا ذهن کې او د دې خبرو ته خیال ساتو انشاءالله ستا گروث چې دی به ډېر په تیزو سره کېږي. صحیح شو؟ امپروو کسټمر سروس بس دا همدا خبرې دي. صحیح شو؟ ها بله خبره دا ده که نه د ټول نه ضروري خبره ویلیو ارن
money only from sales. اوس دا ضروري خبره ده چې آیا موږ دا کورس کمپلیټ کو نو موږ به صرف د سیل نه پیسې ګټو؟ آیا دا ضروري ده چې موږ سره به اکاونټ وي او موږ به په هغې باندې لیسټینګ کوو، پروډکټ به سیل کوو او د هغې نه موږ پیسې ګټو؟ دا خبره بالکل غلطه ده. صحیح ده. ته به کوشش کوې دې کې ډېر زیات سروسز، ډېر زیات سروسز. ضروري نه ده چې تا سره د اکاونټ وي. چې کله ته ایکسپرټ وي، لکه مطلب زه به درته یو میاشت مخکې ما ته په دې کې داسې یو مسله رااله چې په دې کې کیټګري وي، هغه ګیټډ مطلب لاک کیټګري وي. په یو اس کې چې ته کله کار کوې نو دې کې زیاتې کیټګري داسې وي چې 90% کیټګري چې وي هغه لاک وي، هغه بند وي. د هغې تا نه ټیک ټاک ستا نه ډاکومنټس غواړي، مطلب بیوټي کیټګري وي یا مطلب داسې سپلیمنټس والا وي، دا کنه مختلف دا کیټګریز چې وي نو دې کې د هیلث والا کیټګري وي نو دې کې ټیک ټاک شاپ چې دی هغه ستانه څه کوي، هغه ستانه ډاکومنټس غواړي او ډاکومنټس مطلب مشکل وي کنه، هغه به دغه کې ورته سبمیټ کې. نو بیا دلته پاکستان کې څه کسانو هغې سره ما کنټیکټ وکړو، نو ما ته ویل چې یاره ته ما ته $150 راکړي، $1.5 به راکړې، نو کیټګري به راته زه دغه کړم، به راته زه انلاک کړم. نو ما څه وکړو، ما ویل چې یاره دا یې کوي نو دا ټیک مطلب داسې یو جګاړ به ورسره کوي که نه، په لیګل طریقې سره یې دا هم نه کوي. نو ما خپله پرې ریسرچ شروع کړو، الحمدلله هغه ما په 5 منټو کې هغه اپروو کړه. ابر ته بیا زه وښیم لکه مطلب دا سروس چې ته خلکو ته ورکړې ډېر کسان وي، خیر دی ناجایزه به نه کې، د $1.5 په ځای ته $80 چې یو سړی کار کوي تا سره هم سکیل دی، دا بیل سکیل دی. داسې چې دی مطلب داسې کسان وي هغه LTD جوړوي د هغې سروس اخلي، مطلب داسې دې کې دا سیمونه یې ګیپ سیم د یو کې لپاره هغه خرڅوي د هغې سروس بلا شی د هغې داسې وي چې یاره چاینا کې کسان ناست وي هغې تا ته پروډکټس درکوي په هغې کې. اوس هم ما سره یو کس دی چاینا کې، هغه ما ته وایي چې چا پروډکټ په کار وي مطلب ته هم کمیشن اخلي، داسې لکه خلک داسې یو دغه جوړ کړي که نه ځان ته ترتیب. نو دې کې ډېر زیات سروس دی خو هغې کې شرط دا دی چې ته کله ایکسپرټ یې. نو دا خبره به یاد ساته چې دا ضروري نه ده چې ته څه وکړې، ته دغه وکړې، ته دا کورس وکړې او ته به صرف د سیل نه پیسې ګټې. افغانستان کې چې کوشش کوئ چې په ایماندارۍ سره کار وکړئ، ځکه یقین وکړه تاسو ته احسان الله ورور د زړه خبره ده، زما خپله د افغانستان خلکو باندې په انتها زړه چې ډېر زیات په درد کوي. پوه شئ یو د دې خلکو پیسې چې تا په غلطه طریقه باندې دا کړې، مطلب دوکه دې ورسره وکړه، الله پاک به تاسو مطلب کله به خلک ټول مسلمانان چې دي د افغانستان خلک چې دي دې ټایم کې غریبانان ډېر دغه دي داسې وایي چې محتاج دي. نو تاسو داسې وکړئ یو د خیر اراده داسې وکړئ که نه، سروس طریقه درته ښیم، خلک هم دنه خوشحالي، الله هم دنه خوشحالي، ته هم خوشحاله. د هغې دا طریقه ده تاسو دې کې ځان ایکسپرټ کړئ. ټیک ټاک شاپ کې، ټیک ټاک شاپ کې چې کله تاسو ځان ایکسپرټ کو خلکو ته کورس کوئ، هلته کورسونه کوئ، مناسب پیسې ته اخلي، صحیح ډایرکشن ورکوي، خو په شرط د دې چې کله تاسو سره خپل ریزلټ راشي، چې کله تاسو خپله مطمئن یې په دې باندې کار شروع کړئ هلته. نو که تاسو مطلب چا د کورس کوئ او هغه په هغې باندې خپل بزنس شروع کړي نو څه به وي، هغوی ته هم فایده وي، تاسو ته هم فایده وي، الله به هم درنه خوشحاله وي. دې ته وایي سروس. صحیح شو؟ دا طریقه نه بل دی. دا خبره یاد ساتئ چې کورس اینډ سپورټ ډزنټ. ما تاسو ته مخکې ویلي وو چې مطلب انشاءالله دا خبره درته زه کوم که نه، که مطلب ما سره یو انسان یو کس ما سره کورس هم نه کړي هغوی ته څه مسله وي او هغه زما د وس وي نو زه کوشش کوم چې هغې ته سپورټ ورکړم انشاءالله. لکه هر یو کار انسان د پیسو لپاره نه کوي، څه کارونه داسې دي چې د الله د رضا لپاره کوي. چې ته کله یو انسان ته اسانتیا پیدا کړې، یو انسان ته صحیح لاره ښیې، الله پاک چې دی تا ته به اسانتیا پیدا کړي. نو خو زه تاسو ته مې انشاءالله چې دا کورس ختم هم شي لایف ټایم به انشاءالله تاسو سره زما سپورټ هر ټایم. خیر دی که یو ټایم مې تاسو ته ریپلای نه درکوله په ټایم باندې ابه زه کېدای شي مصروفه یم، څه کار به مې خو انشاءالله سپورټ به تاسو سره لایف ټایم. ټیک شو؟ دې پورې اوس مخکې ځو سیلر سینټر چې دی هغه راته ایکسپلین کوم. احسان الله ورور اواز اورئ؟ مطلب څه ناڅه پوه شوې که نه؟ او بیخي پوه شو. ښه اوس بله خبره دا ده احسان الله ورور، زه درته خپل اکاونټ کولاوم، صحیح شو؟ سیلر سینټر هغه راته ایکسپلین کوم او دغه اکاونټ چې دی دا بیا زه تاسو ته درکوم، صحیح ده؟ هغې باندې تاسو پریکټس وکړئ انشاءالله. زه به دا هم درته زه په ګارنټۍ سره وایم چې
خپل اکاونټ چې دی ګوره هغه څوک چا سره نه شیر کوي. خو دا راته زه شیر کوم ان شاء الله په دې باندې چې چېرته تاسو خپل لاس صفا کوي او دغه کورس ختمیږي ستاسو به پریکټیکلی کار شوي بیا که چېرته تاسو سره خپل اکاونټ راشي ان شاء الله هغې به تاسو ته هیڅ قسم مسله نه وي. او که چېرته بیا تاسو یو اکاونټ جوړ کړئ په هغې باندې لاس صفا کوئ نو بس هغه به په هغه لاس صفایي کې به رانه ختم شي او بل د خو د هر مطلب داسې خو نه کېږي چې انسان یو اکاونټ چې دغه شي بیا بل اکاونټ جوړوي لکه دومره وس ولچان وي. خو زه به داسې کوشش وکړم چې زه به تاسو سره خپل اکاونټ سره شیر چې کوم دی کوم فیچر دی کوم میټرکس دی هغه به تاسو دغه کوي. صحیح شو کوشش کوئ په هغې باندې ځان پوه کړئ. زه له اوس پوره اکاونټ چې دی په هغې باندې اوورویو در کوم